السلام علیکم ټول ورونو د سلامونه کوم. ماته د خلک کالونه کوي په دغه وجه زما ویډیو کټ شوه او دا ویډیو زما نوره احساس ته ده. نوره احساس منګه منټلان نه یو، صحیح ده. ډوډۍ منګه په خوله باندې الحمدلله خورو او الحمدلله رب العالمین پیژنو، د رب العالمین د حکم نه خبر یو. تا ماته په واتساپ کې ریپلی یو سکرین شاټ میسج به زه ستا شیر کوم چې ما ځان شرمولی دی او دغه کې ګوره په زول خبرې مه کوه. وایي ستا په خبرو څوک یقین نه کوي، زما په خبرو باندې څوک یقین ځکه نه کوي چې ما ته په غیږ کې نه یې ګرځول. نمبر 1. دویم نمبر، زما په خبرو باندې ځکه څوک یقین نه کوي چې ما 3 کاله ستاسو سکسي خبرې نه دي کړ. صحیح ده، دا خبرې زما نور احساس ته دي. څلورم، ما ستاسو په ټلیفون باندې رابطې نه دي کړ، زه دلال نه یم. ته یوه کمسله، یوه پلیته، یوه کاسیره جینۍ یې چې طارق نادان وي چې د 3 کالو نه چې دی نو وایي دا زما یاره ده، زه اوس وایي سکسي ګپونه لګوم. حاجي حیات ته ته په لایف ویډیوګانو کې رینګونه وکړه، ته ما ته وایي ما دې ته ورور ویلي په دغه خوله کې به دې متیازې وکړم که تا ما ته ورور وي. په دې خوله کې نه دی متیازې به دله وکړم که تا ما ته ورور وي. کمسلې زه تا په خورۍ کې ساتم، ستا په شان دې جینۍ زه خور کومه، ته د خورۍ قابلی. ته خو هغه ډمه چې ده ډمه مې په خپل کور کې ناستی که په ځان باندې څوک اچوي یو سوری نو یو بوله راځي. ته خو داسې پلیته کنجری چې د یو د گاډي نه کوزېږي د بل څه خېجي، د بل نه کوزېږي د بل څه خېجي، د بل نه کوزېږي د بل څه خېجي. زه به ستا داسې عزت کوم تا غونډ سوات وشرماو. ته دونه رنډۍ جینۍ یې، دونه کمسله جینۍ چې طارق نادان وایي د شپې د 1 بجې پورې وایي دا زما سه ګپونه لګوي. زه تا پرېږدم، ستا په سر باندې زما غونډ خاندان جلېدلی دی. زه بې شرم یم، بې شرمه خو تی په سترګو کې د حیا نشتې. لغړې جینۍ، کمسلې جینۍ چې کم ځای کې ولاړ غین ګورې ته پې کښېنې، کله د شارام غین ته خېجې، کله د غالب غین ته خېجې، کله د حاجي حیات غین ته خېجې، کله د زیشان غین ته خېجې، کله د نادان غین ته خېجې. کوسپتیرې جینۍ ته ستا ما ډېر صبر تا ته ما وکړو. تا ما ته په دې واټساپ کې دا څه لیږلي، دا تا ما ته کم میسج کړی ستا په کونه باندې غونډ پښتانه واچوم او په دې کوس باندې دی چې وارتې وباسم ستا کونه او کوس دواړه په دې ټولو پښتنو باندې وغیم. ته څه وی چې زه مثال په طور لکه څه یم، زه تا څه وګڼلم، زه څه شی یم؟ زه نه دا سړي ماپ کوم او نه تا ماپ کوم. زما دې په الله باندې قسم یو، ته وی زما تره دی، زه ستا هغه تره ته ویمه که ستا په اتره کې نرتوب وي. د نادان په پیج کې په اوپیشل کې نادان ویلی چې نوره احساس زما سه د شپې د 3 بجو پورې سکس ګپ لګئ. سکس ګپ ستا تره دې د هغه نه تپوس وکړي. تا ته حاجي حیات په آنلاین ویډیو کې رنګونه کوي، ستا تره دې د هغې نه تپوس وکړي. شارام، حاجي حیات او نادان او دا بل ستاسو په سکرین باندې راځي په ویډیوګانو کې ناستي، دا ستا مړونه دي. که ستا په تره کې نرتوب یې دغه نه تپوس وکړي. ته چې په دې ګاډو کې د هلکانو په غیږ کې ناستی او په غیږ کې کېنولی د هغې تپوس دې وکړي. ستا په باره کې ما ته یو هلک ویلي بېدبي دې ما په دې سنتو باندې چې دا څونه یختی وایي د یختو حساب یې راته م ویم. مړې چې د هر څه مې درپسې شعر نه کړه، زه به د پلار زوی نه یم او لاسم ازاد او تورم تېره. زه پاګل یم، زه پاګل یم. ستا په کوس باندې غونډ سوات او دیر واچوم، تا خو زمونږ غونډ سوات او دیر راواغستو، د حیا نه دې خلاص کو. کله وایي زه د دیر یم او کله وایي زه د سوات یم او کله وایي زه سیده یم. ته سیده یې، ستا هسې را باندې مور دې نه یادوم، پلار دې نه یادوم. ستا په کوس باندې غونډ دیر او سوات واچوم، ستا په کوس باندې غونډ دیر او سوات واچوم. تاسو څنګه سیدان یئ؟ ته ما ته خپل شناختي کارډ وښیه. تا زما نه خاندان توهین وکړو. زه سید یم، زه سید یم. زه به دغې مردارانو ښځې غیم. دا کومه مرداران مې چې یاد کړه د یو ښځه به زه غیم. خو تا زه پرېږدمه کمسلې جینۍ. ته خو کله د یو هلک څه په غیږ کې ناستی ځې، کله د بل هلک څه په غیږ کې ناستی ځې په ګاډو کې په 10,000 روپۍ. د یو چپ پیالۍ د نسکي سلپیانې د سوباسي. زه ستا په شان د کمسل یم رنډۍ. تا چېرته زما څه پردۍ ښځه لیدله، پردۍ جینۍ چې ما بولله، یا زه چېرته داسې په حج ځای ته تللی یم؟ زه ستا په شانتې یم رنډۍ کمسلې. هو بیا ما ته خلک قارېږي. دا ویډیو مې صرف نور احساس ته راوړې. دا دلالان دې نه دي، دا حاجي حیات دلال، طارق نادان دلال. وایي دا منګه غول له غول وایي چکله ده، وایي نور احساس
چکله ده وای د نادان خبرې دي زه یې څه شیر کوم په الله مې دې قسمي وای د دې مثال خو د سکسي ښځې دی او چې چا پې خپې ور واړولې دا طارق نادان وای کنځلې پسې کړي دا وای نادان نادان اوپېشل ورته ځکه وای تا ورته کوس خولی دی چې تا ورته کوس نه وی خولی که نه نو تا بیا د نادان اوپېشل نه ویلی ستا په کوس لرګي ومنډم دا د نادان د خپلې خولې خبرې دي والله که یو پرېږدم دا شارام هم غټ ښځه کوسی دی دا بل هم غټ ښځه کوسی دی په دې سکرین چې اوس ناست یا جهایات نمبر 1 ښځه کوسی دی او نادان نه دی د نادان مور وغیم ماجرو یې مور غوله دغه نمبر 1 دغه بړوا دی زه رسوات او دیر خلکو ته وایم دا نور خلک پرېږدوئ د دې خلکو علاج به کوو نور احساس په د سوات نه ځي د سوات نه به دې وباسم چې مې د سوات نه ونښکې زه به د پلار زوی نه یم زه پاګل یم ستا په کوس لرګي ومنډم ما خو نه غولې نه درغلی یم نه مې په غی کې وړې نه مې په ګاډي کې وړې نه مې په غی کې کېنولې کوس دې وغیم خبرې د نورو څه کوو سیرې خلکو ما ته راچیلي چې ویډیو کولاوم واده ښکته روان دی واده بره روان دی واده هلته روان دی او ته ما ته وایې چې ته غلی کېنه ستا په کوس باندې کور سر سړی واچوم ستا د ورکوټی کوس په ګوتو باندې وران کړم ستاسو خو بره چتې د کوس عمره کوس تر سری کوس په تیرې رنډی زه ګوره هغه هلک یم زه ګوره په چا وچ نه راتلم پښتنو زمارې په خدای باندې قسمي دا بړواګان دي د دې جنۍ د کوس وار صرف او صرف زه سړولی شم او انشاءالله سړوم به چې ستا د کوس وار معصول نه کو زه به د پلار زوی نه یم تا دې زما نه هغه ترخ خلاصه کړو ستا هغه پلار دې تا زما نه خلاصه کړي ما ستا ډېر احترام وکړو ته ما ته پاګل وې ستا په کوس باندې غونډ دیر او سوات واچوم ته د میرې خلک راولي او ځانه ته یاران سازی او خبرې وسه کې ډنډۍ کونی او ما ته وایي چې ته پاګل ستا په کوس باندې چې دا پاګل سور شي او د دې کوس نه دله دا د عمر تا ونښکو زه به د پلار زوی نه یم والله چې زه دا نه معاف کوم ما داجي بلاک کړی دی پلار مې بلاک کړی دی ورونه مې بلاک کړلي غونډ خاندان ما بلاک کړی دی زه د دې خلکو نه ښځې علم ښځې د دې بړواګانو نه دا رنډۍ چې ده دا رنډۍ زما په خدای قسمي د چي کپ چې وله څوک په هوټل کې څکي دا اوسه سلپیانې وباسي د چي پیالۍ له بلاړ شي د دې په هوټل کې به چای وباسي د چي پیالۍ او دا اوسه سلپیانې وباسي د هلکانو سره په موټرو کې په غیږو کې سفرې کړلي چې غونډ ثبوتونه مې شیر نه کړه که نه جنۍ غونډ ثبوتونه شیر کوم غونډ ثبوتونه چې مې شیر نه کړه زه به د پلار زوی نه یم ستا زما سره غونډ ثبوتونه پراته دي او دا وایي زه د دیر که د دیر نوم دې په خوله واغستو چې په خوله کې د خپل غینډه له په خوله کې درکړم او دا خوله دې پې بنده کړم د دیر نوم به په خوله نه هلې ستا په کوس باندې غونډ دیر واچوم د دیر نوم به نه هلې په خوله باندې ګورئ چې د دیر نوم دې واغست چې زه د دیر یم چې په خوله کې دې خوټې ومنډم زما دیر به نه بدنامې زمونږ په دیر کې نه ډمې شته او نه کمسلې شته نه رنډیانې شته نه موږ پرېږدو زما د دیر نوم به نه هلې او نه به سید نه به دا وایي چې زه د سید خاندانه یم ستا په کوس لرګي ومنډم ته سید ای ستا په کوس باندې غونډه دنیا واچوم ته سید ای زما خاندان به نه یادې او دیر به مې نه یادې که دې ووایي چې زه سیده یم چې په کوس دې لرګي ومنډم چې په دې کوس دې لرګي ومنډم که دې ووایي چې زه د دیر یم او که دې ووایي چې زه سیده یم چې په کوس دې لاس ومنډم ستا کونه د ټیکسنې وغیم ستا په کوس باندې دغه دلالان واچوم زه به دا پرتوګ نه دی د کوس نه به دې وباسم او د سر نه به دې تاو کړم زه د باچایانو پروا نه کوم د باچایانو ته څه شی په دې کوس کې به دې ګوتې درکړم او چې چنګه به دې کړم سرې به دې کړم تا دې زما نه څوک خلاصه کړي زه د باچایانو پروا نه کوم که تا ووایي چې زه سیده یم چې په خوله کې دې خوټې درکړم که تا ووایي چې زه د دیر یم چې په خوله کې دې خوټې درکړم ستا دا بې شرمې سترګې وغیم تا ته ما ډېر صبر وکړو ستا چې دا کومه دلالان دي د دیو هم ښځې وغیم د دیو هم ښځې وغیم او ستا را بې شرمه سترګې وغیم ستا زه پلار او مور او تره نه یادوم تا دې زما نه اوس څوک خلاصه کړي رنډۍ په 10,000 روپۍ د خلکو سه ګاډي ته خېږي ښکته ځي او بره ځي کوسپتیرې زه ته عالم ستا په کوس کې دا لاس ومنډم زه چې ټیک ټاک کولاوم واده دی چې یوټیوب کولاوم واده دی چې فیسبوک ته زم واده دی ستا کونه وغیم زما خاندان نشتی زما خلک نشتی زما کور نشتی ستا د لاسه زه راواغسته شوم بېزته شوم ستا په کوس کې لاس ورکړم په خوله یې ترې راوباسم ته وایې زه یاداره پېغله یم ستا کوس وغیم ستا د کوس یخته خلکو حساب کړلي وایي د کوس تا یخته وله وایي موږ حساب کړلي ستا په کوس لرګي ومنډم رنډی ستا ما د ریزټ راوخکلی ته په هسټلونو کې پاتې کېږي
په هاسټلونو کې ته پاتې کېږي په هاسټلونو کې ستا کوسته کونی وغیم ستا کوسته کونی وغیم په هاسټلونو کې پاتې کېږي ته راځې ته ما ته خبرې کوې چې دا لیونی دی زه لیونی یم رنډی رنډی زه لیونی یم زه لیونی یم دا لیونی به دې اوس روزانه په کوس سورېږي زه ګورو به ستا کونه وغیم زه چې پاکستان ته درلم زه د پلار په کور باندې نیغ در ننوځم نیغ در ننوځم ور دې چنجاق نه دې داسې نیسم تا دې زمانه خلاصه کړي ما به الله پاکستان ته در ولي چې زه درلم ستا دا پلار دې بیا تا زمانه خلاصه کړي ته زمانه بیا په هوټل کې کېنه ته بیا زمانه د یارانو سره لاړه شه ته بیا زمانه د شارام سه په ویډیو باندې راشه ته اوس زما ښځه یو د سټه به دې پړی اچوم او د سپی په شانتې به دې په زوره نکاح کوم سورېږم به در باندې سورېږم به در باندې سورېږم په زوره چې په زوره مې ښځه نه کړې د پلار زوی به نه یم په زوره ټیک ټاک را کولاوه وروره واده دی فیسبوک را کولاوه واده دی یوټیوب ته زه واده دی او ما ته وایي پاګل دی زه به دې په دې کوس لرګي ومنډم ته چې د کومو خلکو دوکه کړي او د دې کومو خلکو سره دا سلاګانې کړلي او د دې کومو خلکو په وجه دې زه راواغستم بې عزته کړم ستا کونه وغیم تا له بیا څونه روپۍ درکړي کوس دې وغیم زه به د پیسو څه وتلم ته زما دې لاسونو ته مه ګورې رنډی ته زما د کار کپړو ته مه ګوره موږ د دغې بړواګانو په شانتې نه یو د دغې کونیانو په شانتې نه یو زه به په دې پسې روزانه ویډیوګانې کوم روزانه ویډیو او ویډیو زه تا د زمانه څو خلاصې